حرکت سوی انقسم څنګه نیغ ګوري د ظالم بچي دی نو دا ولې چې دا پردی تور سړی نه بس څه به یې کوي خلک وایي بهر ملک دا دی او دا دی ډېر خوږې خلک په هر ځای کې شته ښه که څومره مالدار سړی دی لګزس ګاډي کې راغلی دی زما کور ودانې ته ګوري نو بوزم دی ولې نه ځکه خو تا ته یم چې د زرو قدر زرګر سړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم تاسو ورور تاسو ملګری اسخان او دا ټیم خپل کور ودان راوستي را پارک ته او هغه د الخور پارک ته مې چې لګون ته انجوای بوګو د جمعې شپه ده او دینه بعد بیا سم د ثواب کار دی که تاسو خپويږي چې کوم خالی لاسونه راوستي ما سیم را نه راوستي لک صبر وکړه یار عجیب وانت ګوره دا خزه ذات چې کوم دا ډیر ناشکر ذات دی دیش په څه باندې مې تاسو راغلی نو ما به شکر وکړو پس شکر به اول خلک وګرځي هر ټایم را سره جنگ جګړه کی مهرباني وکړه یار بس دعا را تکوي چې الله مې دې شینه خلاص کی ځکه دومره ما تو ګور اول با انجو شینه اول نو معنا دې کور ودان نه جی دې خو دستابي کو باس کنه ګور اول خلک چکر مکر ولګي دا غینه بعد بیا د خوراک څخه بندوبست وکړي دا وی چې اوس په راغستو دلته بنای دوه به شانت روانو په لار په مخوړل نه لکه داسې اول خو سره دا په خیر علي وکم صبر کاله کان پته مې نو جی راغلی پارک ته او غب شپ لګو د خپل کوروانه سره او چرته زما مونږ سره وسی کوروادانه ماشاءالله ته وګوره څومره کیوټ ته کنه خدا صرف ماته کیوټ ته نو خلکو ته پته نشي سم وته پیشو خلکو سره کیوټ مانو نه لیکي وایي کیوټ مانو نه ولې کیوټ مانو کیسه چل دی ولې تا راغی ویډیو باندې نه کتلې د کیوټ مانو زنه خبر ول به ته بیا ماته پسته هغه ډایلاګو که صحیح ده تاسو کته چې مزیدار به فیزګری او زما کوروادان دومره موډ اپ کې ناستره چې مال زړه تور کړ دی ارسنه او نو سو ګاز ټو فاینلی زه د خپل محبوبي له موبایل ورکوم ځکه چې مخامخ ډیر مزیدار لوکیشن دی چې دغه د ځان له یو سلو موشن جوړ کوم صحیح ده داونی سا کوروادان جی ګورها چې لا ته سٹارټ کړه حاضر سید شابه شلیګه ما چرمخ کیلا سم بربر چرګي وای دا پتا چلته څنګه رواني ولې شلیدلې سو تو شلیدلې چې راځه رواني بی اقتصادي سلو موشن وزي دا څنګه رواني بای ته به چا دغه کړ شرمونو شرمېږي تا ستا د لاسه ما خاطره ځونه لیدله نو خاطرت به ته سو وینا ته څنګه روان می جاړ ګرځي بل خلک په سوي دي خزه په چل کړی دي خزه چې را سره چل کړی دی والله ژوند نه مې زړه تور شوی نو لکه خلک به سوي کنه چې داسې ګرځي چې سوي بالکل ټیک وي تا زمانه سو جوړ کړل په بدرو میاشتو کې ته مخکې نوم د قشانت کې دا نشپاته په شان د مختي وچ کړاسو خلک به چې خاوند د پیغورونو کې خخ کولي ماشاءالله دا سې چې سره کو پڼو ډانګي سې درته به مګوا ما پسې مسخره وره مکوا والله چې اب په خوانو مشران به متل کو نیم راکېټ کې پیژنې ها دغه راکړې دی وزت اثر وعده کوم دا رون شي دا زه پراټا وای کما خدا تو ګور څنګه رااله تو خو ماته اخو شامل نو موبایل کې او نو قدرمن تاسو خو زما سلو موشن چک کنه څنګه باندې ټاپ جوړ کا کله صبر دا موږ سپوږمۍ ته راغلیو ښه اوس پکې ته مې نه کومه سم ګورګه تا اوس ته پاسه کنه ولې څه رالو باسي تا وی ټیک ټاک را جوړ کړو ټیک ټاک ته ا دا کنجرو جن کو کارونه مکو ورګي د شاینه ټیک ټاک کیو زه تا کنجره خام سو نه نو دا وی حرکتونه مکوا څه چلو شو نو خلکو ته مخکې ما تا ته مې شاته ده کنه زه صحیح ده خان تو څه ویل غواړي نو سم نه ویل غواړم تا خو زما خبرې راکړه په یو ویډیو باندې خاصه بس صحیح ده هلکه یې دیسی بوکو کنه بس نه عالم بس چرته دی تا ته چې ما 50 پاره ما په بیننګ خلکو مسپاره مینا بلا غپ لګوم زړه روکیګه اسی غپ می لګولو دومره پاسانه د زموس نه پیدم ښا کزه تا جوړه ته خورو مخ دي جا جوړه دا غزال جوړه
جوله د خورو ما کو راخېدل د کېږي نه روکېږه بس ته تا و جولې خوړه که څه جولې شته تا خو چېرته جولې سوال درته کوم مینت درته کومه مینوالو ته ووایي زموږ دا شی سبسکرایب کړي بیا موږ چکر لځو ستاسو دې قسم ووایي که نه دا سبسکرایب کېږه نه ولې موږ دومره ښه نه یو ښه یو خو دې خلکو څه بد لګو او که نه نو مسله ټوله زموږ دا پښتانه څه شو چې دا خلک وایي چې د پښتانه یو بل سپورټ کوي او پلان کې وډنګري صبر ښه د باره کې ته څه وایي قسم څنګه نیغ ګوري د ظالم بچي دی خو دا ونې چې دا بره دی تور سرې نه بس څه به یې کوې دا خلک وایي بهر ملک دا دی او دا دی ډېر پوږي خلک په هر ځای کې شته ښه که څومره مالدار سړی دی لګزس ګاډي کې راغلی دی زما کور ودانې ته ګوري نو بوزم دی ولې نه ځکه خو تا ته یم چې د زرو قدر زرګر سره یي تا سره زما څه قدر نشته خلک مې لیونیان کړي ته ګوره د ګاډ نه راپسې لیونیان کړي دي نه دي هغې ته لیدلی نه یې چې څومره بدرنګه یې خو دا خبره خر کار زما خو صرف یوازې سترګې نور پرېږده سترګې دې خوړل کې بس په سترګو خو دې کو زه ګوره زم ګوره هم بیا ګوري ساعت پس په دې خو ګوري دا روانه مشاهدې اواز ورکړه روک شه مه ګوره موږ ته دې خوا مرداره علاقه یې لاړو ته خیر ورکړه ته وویرېدل ښه